د غزني اجیرستان ولسوالۍ ته نوې لاره جوړه او پرانیستل شوه. دغه نوی سړک چې په اتفاق کوتل اوښتی له غزني ښاره تر اجیرستان ولسوالۍ پورې شاوخوا 10 ساعته لار به 3 ساعته رالنډه کړي. د غزني والي د دې لارې پرانیستلو پر مهال ویل د اجیرستان ولسوالۍ څخه مرکز غزني ته د نوې غځېدلې لارې په جوړېدو شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. دغه لاره چې د اجیرستان د ولسوالۍ مربوطه یوه ساحه ده د کوتل په نامه کوتل خون، اوس دا بدل څه په کوتل اتفاق باندې د خلقو د قوم ټول همداسې مشوره وه چې دا نوم یې هم باید بدل شي. دا تقریبا له هغه بلې لارې سره 3 ساعته فرق کوي، هم د ناور لارې سره هم د مالستان لارې سره، او ټول مصارف تقریبا داسې 10 لکه نه بره شاوخوا راغلي. نو دې ولسوالۍ باندې اته د شهرستان موټر هم راځي، د ګیزاب موټر هم راځي. دا ډیره بهترینه لاره سوه، تقریبا کم از کم 3.5 غنټې د موږ مزل لنډ سو. نو دا ډیره سخته مځکه وه، ډیره سختې کلپې ډبرې درلودې، خو کور یې ودان د قومو او د والي صاحب ډیر کور ودان، موږ سره یې پرام کاري وکړله. باید وویل شي چې اجیرستان د غزني یوه لرې پرته او په غرونو کې راحصاره ولسوالۍ ده چې د مرکز غزني څخه شاوخوا 200 کیلومتره فاصله لري. د خلکو اقتصاد یې کمزوری د پوهنې او روغتیا برخو کې له ستونزو سره مخ دي.